ایمان پلورونکي. اتیایمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې په مصر کې چې صلیبیانو د مسلمانانو د عقیدوي استعمار لپاره کومه لاره په کار باندې اچولې وه، هغه هم د مسلمانانو لخوا خصوصا د علي بن سفیان رحمه الله د مأمورینو لخوا څخه رسوا او له منځه یوړل شوه. او په تیره برخه کې تاسو واوریدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله مصر ته رسیدلی و او هلته په مصر کې د بغاوت سپرغۍ بیرته مړې کړې. بیا مو د تیرو برخې په پای کې واوریدل چې په هغو ورځو کې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله کوم احکام نافذول او عملي کول هغه ډیر انقلابي وو. ورونو دومره انقلابي وو چې د هغه وخت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله نږدې ملګري او دوستان هم حیران شول. تر ټولو لومړی د ټولو چارواکو کورونه ولټول چې د علي بن سفیان او غیاث بلبیس په شکمن لیست کې چې په هغوی کې دوه درې لوړپوړي چارواکي هم د هغوی د کورونو څخه زر، ملغلرې، مال او ډېرې حسینې او ښکلې نجونې راووتلې. له ځینو کورونو داسې کسان هم ونیول شول چې د سوډان تکړه جاسوسان وو. څه نور ثبوتونه او بیلګې هم پیدا شوې. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د چا د رتبې او مقام په نظر کې نیولو څخه پرته حکم وکړ چې دا ټول تر نامعلوم وخته پورې په بند کې واچوي او د مجرمانو په شان باندې سلوک ورسره وکړي. د دې ګام په پورته کولو سره څو لوړپوړي چارواکي کم او ځایونه یې خالي شول. سلطان صلاح الدین ایوبی دویم برید په هغه ډلې وکړ چې ځان یې د دین او مذهب اجاره دار بلل. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته خپلو سلاکارانو مشوره ورکړه چې د دین او مذهب معامله ډېره نازکه او خطري ده. خلک د جماعت د امامانو او خطیبانو مریدان وي. سلطان صلاح الدین ایوبی وپوښتل په دې کې څومره کسان د مذهب او دین په روح باندې پوهیږي؟ زه پوهیږم دا ډول امامان یوازې د خپل ځان لپاره کار کوي او خلک د دین او مذهب څخه لرې ساتي. د خلکو لپاره د زده کړې غوره ځای جماعت دی، ځکه په مسجد او جماعت کې دومره اثر وي چې د دین خبره د خلکو زړه ته ښکته کیږي. او دا د جماعت د پاکوالي او تقدس اثر دی. خو دلته جماعتونه په غلطه توګه استعمالیږي. په جماعت کې اوس امامان خپل ځانونه پیران او مرشدان جوړوي. که زه په جماعتونو کې به عمل علما ونه ټاکم نو څه وخت وروسته به ټول خلک د امامانو او پیرانو عبادت پیل کړي. دا بې علمه او بې عمله امامان او پیران ځان د خلکو او الله پاک ترمنځ رابطه او واسطه ګڼي او د صلیبیانو په شان عقیده په خلکو کې خپروي او رواجوي. په دې توګه هغوی د اصل اسلام بیخ او بنسټ وباسي. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د هغه وخت د ژورو له پندونو او عبرتونو ډکو نقطو ته ښه فکر وکړي. خو ورونو په دې هکله غواړم یوه لنډه تبصره وکړم. هغه دا چې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه چې د امریکایانو له راتګ سره په افغانستان کې هم دغه ډول علما رامنځته سول چې د اسلام جرړې یې ایستلې. د رین کارپوریشن امریکایي تحقیقاتي اداره د سیکولر عناصرو له ملاتړ او له رواجي ملایانو څخه د استفادې د لارو چارو تر تشخیصولو وروسته په خپل کتاب سیول ډیموکراټیک اسلام کې د رښتینو مسلمانانو چې دوی یې بنسټګر بولي یعنی مجاهدین د مخالفت او مخنیوي یو مفصله طرحه وړاندې کوي چې عناصر په لاندې ډول معرفي کوي او لیکي. ورونو په دې کتاب کې اول دا لیکلي د اسلام په اړه باید د مجاهدینو د تعبیر او تفسیر مخالفت وشي او غلطۍ بربنډې شي. د مجاهدینو هغه روابط باید راوسپړل شي چې د غیر شرعي ډلو سره لري. د مجاهدینو زور زیاتی او د هغه عواقب باید خلکو ته نشر شي. د دې خبرې د اثبات لپاره باید ډیر کار وشي چې مجاهدین د خپل ټولنو او دولتونو د ترقی او پرمختګ لپاره هیڅ پروګرام نه لري. ورونو لکه څنګه چې تاسو په رادیوګانو او ټلویزیونونو کې دا شل کاله واورېدل چې د مجاهدینو په خلاف باندې څومره تبلیغات وشول او د کتاب په ادامه کې پسې راځي. او همدغه پیغام باید په خاص ډول ځوانانو، عام او ساده خلکو، ښځو او په غرب کې میشتو اقلیتونو ته ورسول شي. یعنی ترڅو په مجاهدینو باندې اعتماد ونه کړي.
د خلکو له ذهنونو څخه باید د مجاهدینو احترام، د هغوی د کارنامو تقدیرول وایستل سي، او هم باید په بدو نومونو لکه ویره اچونکي، ورانکاري او ډارنو یاد کړي. لیکوالان، ژورنالیستان او څېړونکي باید وهڅول شي چې د مجاهدینو په هکله د فساد، نفاق او فسق لیکنې وکړي، راپورونه تیار کړي او خپاره یې کړي. ورونو، امریکایانو دا کوشش هم وکړ، لکه په دې کتاب کې استوسیا ورته سوې چې باید کوښښ وشي چې مجاهدین په بېلابېلو طبقو باندې وویشل شي. خو لله الحمد اسلامي امارت یوه ټوټه، یو هدف او یو صف دی. خو ورونو، پورتنۍ توصیې چې امریکایانو خپلو ګوډاګیانو او خپلو مامورینو ته کړې وي، په لاندې ډول په افغانستان کې عملي کولې چې تر اوسه اجریان لري. امریکا د خپلې میډیا له لارې کوښښ کوي چې حقیقي اسلام د مجاهدینو یو خپل افراطي تعبیر وبولي چې په اوسنۍ زمانه کې د عمل کېدلو وړتیا نه لري، او هغه اسلام حقیقي اسلام وبولي چې د دوی لخوا په سیکولر اسلامي هیوادونو کې رامنځته سوی او هم دوی تر شا ولاړ دي. ورونو، امریکا او ملګري کوښښ کوي چې په درواغو د مجاهدینو او مافیایي ډلو ترمنځ د روابطو خبرونه پیل کړي او د مجاهدینو مصارف له مخدره موادو څخه له لاسته راغلو پیسو څخه وګڼي. د غرب میډیا شپه او ورځ د مجاهدینو په خلاف منفي تبلیغات کوي چې د امریکا او غرب د ړندو او وحشیانه بمباریو د مرګ ژوبلې پړه په مجاهدینو باندې اچوي. ورونو، لکه څنګه چې تاسې راپورونه روزانه اورئ چې په هر راپور کې مجاهدین دوی پړه بولي. ورونو، که امریکایان په سلګونو کلیوال او عام خلک ووژني، هغه یوه سهوه او غلطۍ هم نه بولي، بلکې اصلا یې خبر نه تاییدوي. که څه هم چې د دوی ګوډاګیانو څو ځله هغه تایید کړي هم دي، خو که مجاهدین چېرته کوم خاین، غدار او جاسوس ووژني او یا کوم شرعي حد نافذ کړي، نو له هغه څخه بیا ډنډوره جوړوي او په هفتو ورباندې د غرب میډیا ورباندې مرکې او تبصرې کوي. ورونو، ډېر متوجه اوسئ، امریکا کوښښ کوي مجاهدین ورانکاري او د سولې دښمنان معرفي کړي، خو خپله چې نیم افغانستان لوټي کړ، په لکونو خلک یې د وطن پرېښودلو ته اړ کړل او په لسګونو زره بېګناه خلک یې په تېرو څو کلونو کې ووژل او مؤسسې په لسګونو میلیارده ډالر غلا کړل. بیا هم غواړي ځان د سولې کوتره وښیي او د افغانستان د آبادولو دعوه وکړي. غرب هڅه کوي چې د خپلو تبلیغاتو له لارې د اسلام رښتیني علما او مجاهدین د تنګ نظرو، بیرته پاتو، نامحزبو، سخت زړو، کم علمو او بې سوادو په حیث معرفي کړي او د مجاهدینو هغو زړورو او حیرانونکو کارنامو ته چې ټول کفار یې هیښ او حیران کړي دي ډارن او بزدلانه بریدونه ووایي. ورونو، موضوع مو هیره نسی، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله له خپلو مرستیالانو سره د دغه ډول علماو په اړه باندې خبرې کولې، لکه څنګه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په اوسنیو وختو کې په جوماتونو باندې مقرروي او خپلې طرحې ورته وړاندې کوي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د دغسې خلکو د ورکاوي او لرې کولو کوښښ کاوه چې دغسې خلک د اسلام جرړې له منځه وړي او د غربي پلانونو د بریالي کولو هڅه کوي. خو ورونو، که دوی دا وایي چې د حقیقي اسلام علما بیرته پاتې، نامحزب او کم علم وي، نو ټول غرب یې د خبرو ځواب خبرو او منطق ولې نشي ورکولی؟ ولې د خبرو او منطق په ځای له بمونو او مرګونو څخه کار اخلي؟ خو ورونو، که مجاهدین ډارن وي، نو بیا امریکا یوازې ولې میدان ته نه راځي؟ ولې ټوله دنیا په زارۍ او ننواتو د ځان تر څنګ درولې ده؟ ورونو، دا چې د رښتینو علماو او د الله جل جلاله د لارې د مجاهدینو په منځ کې فسق او اخلاقي فساد وجود نه لري، نو ځکه غربپلوو لیکوالانو ته هم هیڅ په لاس باندې نه ورځي چې لیکل پرې وکړي. د مجاهدینو پر بېلابېلو ډلو او طبقو د ویشلو هڅه د پخوا راهیسې روانه ده. کله کوښښ کوي چې یوه ډله منځلارې ده، د منځلارو په نامه باندې خلکو ته ور وپېژني، او کله کوښښ کوي چې بله ډله د منځلارو په نامه باندې ونوموي، خو تر اوسه هېڅوک د دوی د خوښې په منځلاریتوب نه دي راوتلي، او هغوی چې د دوی په خوښه باندې منځلاریتوب منلی، هغوی بیا د مجاهدینو له صفه څخه تجرید سوي دي او هلته داسې کسان شتون نه لري. ورونو، دا یو قیاسي واقعه او تبصره. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته هم په هغه وخت کې دغه ډول علما تربیه سوي وو چې د اسلام جرړې وباسي. خیر، رابس خپلې کیسې ته. سلطان صلاح الدین ایوبي خپل یو لوی عالم او پوه انسان علامه زین الدین علي بن نجاه الواعظ د صلاح او مشورې لپاره راوغوښت. دې به عمله انسان خپل ځان ته د څارنې او پلټنې یوه اداره جوړه کړې. هغه یو ځل د صلیبیانو یو لوی پلان خنثی کړ او ډېر جاسوسان یې نیولي وو. هغه په مذهب او د دین په نامه ورانکاري ښه پېژنده. هغه سلطان صلاح الدین ایوبي ته صلاح ورکړه، که نن تاسې د هغوی په ضد قدم پورته نه کړ، نو ډېر زر به په دې باندې پوه سئ چې خلک به د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې د عمل کولو اجازه له امامانو څخه غواړي، او د هغوی خبره به ورته لومړی او مخکې کاري. اوس صلیبیانو د دین خبرې د غلطو عقایدو سره ګډې وډې کړې دي.
خلکو ته شکونه او وسوسې او وهمونه ور پیدا کوي او په زړونو کې یې ورچوي. سلطان صلاح الدین ایوبي سمدستي یو لیکلی حکم ولیکه چې د اسلامي هیوادونو د ټولو جماعتونو د امامانو څخه به د ټولو شیانو امتحان او معلومات علامه زین الدین علي اخلي او هغوی به د علمیت، اهلیت او تقوا په اساس باندې ټاکي. خورونه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د هغه وخت ټولو علماو ته یو بل شی هم جبري کړ. سلطان صلاح الدین ایوبي چې د نوي امامانو لپاره کوم شرایط وړاندې کړل هغه دا و چې هر امام باید د الله تعالی کتاب فرقان حمید او د هغه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث لوستلي وي، عسکري پوهه او روزنه ولري. سلطان صلاح الدین ایوبي ویل کوم انسان چې د اسلام په سپېڅلي دین پوهیږي هغه کولی شي د قوم قیادت وکړي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په ټول هیواد کې هغه لوبې، ډرامې او د ساتیري شیان منع کړل چې په هغې کې به جواري کېده. د علي بن سفیان رحمه الله د لاس لاندې غړو د لوبو او نورو ساتیریو په مرکزونو باندې حملې وکړې چې له هغو ځایونو څخه د ایټالیا د هغه تصویر جوړونکو لوڅ انځور شوي تصویرونه هم راویستل شول چې د ځوانانو او نجونو د بد اخلاقۍ لپاره هلته لګول شوي وو. مجاهدین ورونو، د مجاهدینو تر واک لاندې ساحو کې باید د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله را روان پلان عملی شي. غټ حکمت او اسلامي فرهنګ پکې نغښتی دی چې مسلمان ځوانان جهاد، جهادي تربیت او د اسلام فرهنګ ساتلو ته رابولي. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي د بد اخلاقه لوبو او ډرامو پر ځای تورې وهل، خنجر غورځول، غشي ویشتل، د آس پرلۍ پرته د وسلې څخه جګړه، پهلواني او لامبو ته رواج ورکړ او د دې د څارنې لپاره حکومتي چارواکي وټاکل شول. ورونو له کرکټه تاسو څه زده کوئ؟ له فوټباله تاسو څه زده کوئ؟ خنجر وهل، سلاح زده کول، موټر سایکل زده کول، موټر زده کول، دا ټول جهادي وسایل او جهادي کمالات دي چې باید د هر مسلمان زده وي. لکه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې په هغه وخت کې بې ګټې لوبې لرې کړې او پر ځای باندې جهادي او د صحابه د وخت لوبې بیرته رواج کړ. په لومړۍ مسابقه کې سلطان صلاح الدین ایوبي خپله ګډون وکړ او لومړۍ درجه ګټونکو ته ښکلي او تکړه آسونه ورکړل. هغه په مدرسو او جوماتونو کې د علمي او دیني مسابقو لپاره هم ترتیبات ونیول. سرحدي پوستو او ګروپونو ته یې ځانګړې پاملرنه وکړه. هغه په دې پوهېده چې افراطي او صحرایي اوسېدونکي ډېر زر د وسوسو او تبلیغاتو تر اثر لاندې راځي او تر ټولو دمخه د دښمن تر برید او حملې لاندې هم راځي. د دې پوستو د غازیانو لپاره هغه د بدني او معنوي خوندیتوب ترتیبات ونیول. هغه چې کله د سرحدي ګروپونو ویش او تقسیم کاوه خپله یې قمندانانو ته لارښوونې کولې او ډېر سخت او کلک اصول یې ورته وښودل. د دې پوستو قمندانان ډېر هوښیار او چالاک خلک وو او د ټول پوځ څخه غوره شوي غازیان او افسران. ورونو رشد بن مسلم هم د همدې غوره شوي قمندانانو له ډلې څخه یو و. کله چې محمود بن احمد ورته اشاره وکړه نو سمدستي هغه له خپل ګروپ له غازیانو سره د صلیبي شیطانانو پسې ورغی او هغوی د خپل جرم په سزا باندې ورسول. که چیرې پخوانی قمندان وای نو هغه به په صلیبي شرابو کې خمار او مست پروت او صلیبي ورانکارو به د خپل لوی شیطان د خلاصون لپاره وړاندې شوي وای او هغه به د امام یوسف بن عرض او محمود بن احمد له منګولو څخه خلاص کړي وای. ورونو رشد بن مسلم، محمود بن احمد او امام یوسف بن عرض په خپله خونه کې ناست. هغوی د لوی مداري او شیطان کیسه کوله چې د کلي خلکو خپل لاسونه کوفته کړی وو. په دې خونه کې علي بن سفیان هم ناست و. هغه د درې واړو څخه معلومات او راپورونه اخیستي وو. بیا هغه سلطان صلاح الدین ایوبي ته بوتلل. هغه ډېر خوشحاله و چې دومره لوی شیطاني پلان ختم او برباد شو. خو علي بن سفیان وویل یوازې برید او حمله شوې ده، د هغې د اثر ختمولو لپاره ډېر وخت پکار دی. ما ته چې څه معلوم دي هغه دا دی چې په خلکو کې د جهاد جذبه ختمه شوې ده، ځکه موږ ته د سرحدي سیمو څخه پوځیان نه راځي. هغوی موږ ته غله او څاروي نه راکوي بلکې د مسلمانانو دښمنانو ته یې ورکوي. جوماتونه ړنګ او ویجاړ شوي دي، خلک د وسوسو او وهمونو ښکار شوي. اوس هغوی د مداري پیرانو په هدایاتو عمل کوي. موږ باید د دې خلکو نیغې لارې ته د راوستلو لپاره پوره او مکمل پروګرام پیل کړو. خو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په وړاندې باندې تر ټولو ضروري او مهمه مسأله د سودان څخه د تقي الدین او د هغه د پوځ راایستل و. هغه چې د کومې ورځې څخه قاهرې ته رارسېدلی و نو پلانونه یې جوړول. هغه د سودان جګړې ته پخپله نه سو تللی ځکه چې په مصر کې حالاتو ته پام لرل پکار و. هغه چې کله قاهرې ته راورسېد نو سمدستي یې تقي الدین ته استازی واستوه چې زه اوس قاهرې ته رارسېدلی یم. استازی لاړ او هغه بیرته راستون سوی هم. استازي وویل چې تقي الدین ته ډېر زیان رسېدلی او ځینې کسان د دښمن لخوا څخه نیول شوي او ځینې په دښتو او بیابانونو کې ورک شوي دي. اوس یې خپل پاتې پوځ سره یو ځای کړی خو دښمن هر وخت د هغوی په سر باندې موجود وي. هغه ته د برید او حملې وخت هېڅ نه برابرېږي.
هغه ته د څو ګروپونو اړتیا ده چې په دښمن حمله وکړي او هغوی ته لاره آزاده کړي. ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د دې مشکل د حل لپاره څو ګروپونه کمانډویان او څو هغه سپاره ګروپونه چې په ځوابي حملو کې پوره پوهه لرله د سودان په لوري د تقي الدین مرستې ته ورواستول. هغوی به حملې کولې او دښمن به یې په ځان پسې خپراوه او زیات زیان به یې ورساوه. کمانډویانو ټول لارې تشې کړې او مخ یې بلې خواته واړوه. هغوی ډېر زر بریالي شول. د هغوی د پوره قربانۍ او سرښندنې څخه برسېره دا خبره هم وه چې دښمن هم ښه ستومانه او ستړی شو. دښته او بیابان ډېر ګرم او سخت وو، نو اسونه او اوښان یې له کاره ولوېدل. خو ورونو، په سودان برید سخت ناکام شو. بری یوازې دا وشو چې تقي الدین سره د خپلو لوړپوړو پوځي افسرانو او پوځ مصر ته راغی او له پوره ختمېدو څخه وژغورل شو. کله چې تقي الدین د مصر خاورې ته راننوت، نو ورته څرګنده شوه چې خپل نیمایي پوځ له لاسه ورکړی دی. خو ورونو، له مصر څخه به اوس لاړ شو فلسطین ته. د سلطان نورالدین زنګي کسبکارانو د اړتیا سره سم لرې ویشتوني منجنیقونه جوړ کړي وو چې په هغو باندې کلا ته ډېرې ډبرې او د اور غونډارې هم غورځول کېدل. صلاح الدین ایوبي هغوی ته په کلا کې مهم ځایونه په ګوته کړي وو. په دې مهمو ځایونو کې د سامان زیرمې هم وې. د اور لومړنی غونډاری په هماغه ځای ور وغورځول شو چیرې چې د سامان زیرمې وې. کله چې اور خپل اصلي ځای ته ورسېد، نو لمبې پورته شوې چې دې لمبو د زنګي د غازیانو مورال او حوصله لوړه کړه. غازیانو لرې ویشتونکي غشي هم جوړ کړي وو. د هغو د ویشتلو لپاره ښه تکړه غازیان غوره سوي وو. خو د 8 غشو څخه وروسته هغه غازیان له کاره څخه غورځېدل، ځکه چې لیندې او غشي ډېر غټ. سلطان نورالدین زنګي یو بل زړور کار وکړ. هغه د خپل پوځ څخه ډېر زړور سرتېري راټول کړل او بیا ورته حکم وکړ چې په دروازه برید وکړي. هغوی ته د دروازې د ماتولو اړین وسایل هم ورکړل. کله چې د سرښندونکو دا ډله د دروازې په لور باندې په منډه شوه، نو دیوال څخه پرې صلیبیانو د غشو باران پیل کړ. څو سرښندونکي زخمیان او څو شهیدان شول. زنګي سمدستي لرې ویشتونکي غشي ویشتونکي او نور عام غشي ویشتونکي هلته راوغوښتل. هغوی هلته نږدې ځای پر ځای کړل او د دروازې په شا او خوا دیوال باندې د غشي ویشتلو حکم وکړ. خو ورونو، دومره غشي زیات وویشتل شول چې د دیوال سر پکې پټ شو. په دې وخت کې د دروازې ماتونکي یو بل ګروپ د دروازې په لوري باندې په منډه شول. زنګي د غشو ویشتل نور هم زیات کړل. لږ ځنډ وروسته د دیوال په سر باندې د اور څخه ډک بیلرونه راڅرګند شول. کله چې د دې بیلرونو د راپورته کوونکو سرونه راښکاره سول، هغوی د غشو ښکار وګرځېدل. یو دوه بیلرونه د باندې راتوی شول، نور ټول د دیوال په سر باندې چپه شول. خو ورونو، هلته لمبې پورته سوې او داسې ښکارېدله چې اور غورځوونکي پخپله په هغه اور کې سوځي. د سلطان نورالدین زنګي یو قمندان چې کله دا طریقه ولیدله، هغه په خپل آس باندې پښه واړوله او د کلا بلې دروازې ته ولاړ او هلته یې اړونده قمندانانو ته وویل چې په بل لوري کې څه ډول لوبه روانه ده. دواړو قمندانانو په بله دروازه هم همدا کار پیل کړ. خو ورونو، په لومړي برید کې غازیانو ته زیات زیان وشو. څومره چې سرښندونکي شهیدان کېدل، په هماغه اندازه به یې ملګري تېزېدل او د دروازې په لوري به یې منډې وهلې. زنګي غشي ویشتونکو او اور غورځوونکو ته وخت نه ورکاوه. سلطان نورالدین زنګي حکم وکړ چې منجنیقونه باید په کلا باندې پرله پسې اور وغورځوي. کله چې د سلطان نورالدین زنګي سرښندونکو په دوه دروازو باندې برید او حملې ولیدې، نو پرته له حکم څخه په دوه برخو باندې تقسیم شول. یوه برخه یې د لومړۍ دروازې او بله شاتنۍ دروازې ته ولاړل. په دواړو دیوالونو باندې دومره ډېرې ډبرې ویستل کېدې چې مقاومت یې ختم کړ. په دې وخت کې دواړه دروازې ماتې شوې او ټول سرښندونکي یو دم کلا ته ننوتل. الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله. ورونو، تاسې د هغه وخت مسلمانان له اوس سره قیاس کړئ. په دغه حالت باندې تاسې خپله تفسیره وکړئ. دا د یهودو د نیکونو او اجدادو او هغو مشرانو قلا وه چې نن یې اکثره اسلامي هیوادونه مستعمره کړي. ورونو، په دې هکله تاسې خپله تبصره وکړئ. په کلا کې خونړۍ جګړه پیل شوه. د کلا په اوسېدونکو کې ګډوډي او بېنظمي پیل شوه. په همدې ګډوډۍ کې صلیبي چارواکي له کلا څخه ووتل. تر ماښام پورې صلیبي پوځ وسله وغورځوله. سلطان نورالدین زنګي ټول مسلمانان بندیان له بند څخه راخلاص کړل. د دې څخه یې وروسته په ټوله کلا کې د صلیبي چارواکو لټون پیل کړ، خو هېڅ یو هم پیدا نه شو. ورونو، دا جګړه او فتحه د 1103 میلادي کال په آخري 3 میاشتو کې سرته ورسېده او کرک فتح شو، چې له دې څخه وروسته مسلمانان د بیت المقدس فتح کولو ته وزګار شول. ورونو، دا عظمت، عزت، فتح د وینو سیلابونه غواړي. په توپ، ټانک او تیارو باندې دې ملک ته امریکایان راغلي او ته اوس هم د قلم خبرې کوي چې په قلم باندې جهاد ورسره وکړي. 20 کاله د دې فتح او ازادۍ لپاره پاکې وینې توی شوې. علما، طالبان او ښه مشران په شهادت ورسېدل. میندې بورې او خویندې کونډې شوې چې دغه ازادي او فتح د مسلمانانو په برخه شي.
او پخوانی عظمت او د اسلاف تاریخ را ژوندی سي او د الله کلمه لوړه شي چې ان شاء الله تعالی د هغوی د قربانۍ برنګ راوړي او اوس به د هغوی د قربانۍ په وجه د دې وینو ثمره ټول امت وویني ان شاء الله تعالی. ورونو کله چې صلیبیانو په استخباراتي جنگي او دورانکارۍ په نورو محاذونو کې د مسلمانو مجاهدینو لخوا څخه سختې او نه جبران کېدونکې ماتې وخوړې نو هغوی بیا هم کېناستل او د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د مقابلې لپاره یو بل محاذ ته لاس واچو چې پر روانو کیسو کې به تاسې واورئ. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د تاریخ د رښتینې کیسو په دې ترڅ کې موږ یوې بلې کیسې ته ورداخلېږو چې د هغې عنوان دی کله چې خزانه پیدا شو. ورونو د صلیبیانو دا کانفرانس ډیر احساساتي او جذباتي و. هغوی د هرې ماتې او هرې فتحې هر په شاتګ او هر کامیاب پرمختګ څخه وروسته سره کېناستل په خپلو کې به نظریات او معلومات تبادله کول او شراب به څښل. هغوی فکر کاوه چې پرته د شرابو او نجونو جنګ نه ګټل کېږي. هغوی به خپلې لوڼې او ناموسونه د مسلمانانو سیمو ته د دې لپاره استول چې د مسلمانانو اخلاق پرې خراب کړي، جاسوسي او ورانکاري وکړي. د خپل لاس لاندې سیمو کې به مسلمان نجونې راتښتولې او د وخت تېرولو لپاره به له هغوی څخه کار اخیست. جاسوسانو چې کله هغوی ته وویل صلاح الدین ایوبي وایي صلیبیان د ناموسونو سوداګر او مسلمانان یې ساتونکي دي، نو په دې خبره صلیبي چارواکو ډېر وخندل. په هغوی کې یو په سلطان صلاح الدین ایوبي پورې مسخره او ټوکه وکړه. صلاح الدین ایوبي په دې ساده خبره هم نه پوهېږي چې صلیبي ځوانان د دښمن په مقابل کې خپل ځان او بدن سرښندنې او قربانۍ ته وړاندې کوي. نو آیا صلیبي نجونې د خپل دښمن د ماتولو لپاره له خپل بدن څخه کار وانخلي؟ یو بل چارواکي وویل صلاح الدین ایوبي خوارکی لا په دې اوس هم نه دی خبر چې زموږ سرښندونکو نجونو او د سرو زرو سکو څومره مسلمانان واکمنانو ته ماتې ورکړې او هغوی په دې ماتو باندې ویاړ او فخر هم کوي او د هغې څخه خوند اخلي. هغه به زموږ څخه د اسلام ناموس او عصمت څه ډول خوندي وساتي چې نور مسلمانان واکمنان زموږ ملګري او پلویان دي. دا د صلیبیانو د یو کنفرانس حالات او پیښې وي. خو ورونو مخکې کنفرانسونه به د صلیبیانو په دغه ډول بل، خو د 1103 میلادي کال په آخر کې چې کوم کنفرانس د کرک تر فتحې وروسته په بیت المقدس کې وشو د هغه یو بل شان حالت. هغوی دا ځل په سلطان صلاح الدین ایوبي پورې ټوکې او مسخرې ونه کړې. د هیڅ چا په شونډو باندې مسکا نه ښکارېده. هیڅ چا ته دا هم یاد نه و چې کله به هغوی کېناستل نو شراب به یې یادېدل. خو اوس یې په یاد نه و. د کرک څخه هغوی ډېر په شرم او بې عزتۍ سره راتښتېدلي وو. په دې تښتېدونکو کې ریجنال یا رینالډ هم کوم چې د کرک د کلا مشر بلکې واکدار و. هغه ډېر جګړهمار او جنګي سړی و. هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي سره د خپل زغره لرونکي پوځ سره یو ځای څو ځله جګړې کړې وې. په دې کانفرانس کې ریمانډ هم و چې د کرک د محاصرې په وخت کې پوځ د کلا څخه د باندې د سلطان صلاح الدین ایوبي لخوا محاصره شوی و. د ریجنالډ یادونه چې مخکې وسوه، ریجنالډ او ریمانډ دواړه جلا جلا پادشاهان. ورونو ریجنالډ او ریمانډ دواړه داسې پلان جوړ کړی و چې هغوی پرې ویاړ او افتخار کاوه. سلطان صلاح الدین ایوبي پرله پسې کرک محاصره کړ او ریمانډ یې داسې راګیر کړ چې خپله محاصره شو او د پلان عملي کېدل ممکن نه شول. د ریمانډ سامان تباه شو او پوځ یې دومره مجبور شو چې مړه اسونه او اوښان یې خوړل. په آخر کې نیمایي پوځ ختم شو، څه ژوندي ونیول شول او څه وتښتېدل. ریجنال نیکمرغه و چې د کرک په فتح کې د خلکو د ګډوډۍ په وخت کې ژوندی راوتښتېد او نورالدین زنګي ته ژوندی په لاس ورنغی چې اوس په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره ژوندی نه وای پاتې. په دې کنفرانس کې د هغوی صلیبي سردارانو شمېر هم کم نه و کوم چې د نایټ لقب یې ګټلی و. دا لقب باچاهانو هغو خلکو ته ورکاوه چې په جګړه کې به یې تر ټولو زیاته مېړانه ښکاره کړه. بیا به یې هغه ته د سر څخه تر پښو پورې د اوسپنې جامې ورکولې او د نایټ په نامه به یې یادول. ورونو دا چې په دې غونډه کې به صلیبیان د دې ماتې په اړه باندې بل کوم پلان نیسي او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به د مسلمانانو د مخکینۍ قبلې بیت المقدس لپاره کوم پلانونه تنظیموي او بیا به په صلیبیانو باندې خپلې حملو ته دوام ورکوي. دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې د جهادي تفسیرو سره واورئ ان شاء الله تعالی. د اتیایمې برخې پای.